شیطان هم د دې خلقو په کتابونو کې جنتی ده. ما خو تر پرونه پورې درته ویل چې دغه د فارسي څومره باچیان مشرکین تیر سوي دي دا د دې په کتابونو کې جنتیان ول، زه ورته حیران پاتې وم. لیکن نن مې جالبه خبره د دې په کې علي رضی الله عنه شیطان ګیر کړی ده. کله چې شیطان ګیر کړل تر ستوني راونیو په کېنستل، کله چې ورباندې کېنستل وای ای علي رضی الله ورته وایي چې ای شیطانه، او بیا به زه بله خبره درته وکړم. قدرمندو دوستانو دا حوالیم در سره ولیکئ. نو ابو بکر رضی الله عنه به ولې جهنمني، عمر رضی الله عنه به ولې جهنمني، ځکه خو ابلیس جنتی ده. قاري سامي العیاذ بالله، العیاذ بالله. یواری خدا خبره واوري، دا خبره دا روایت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مو په کتابونو کې صحیح ده، د دې په کتابونو کې د موږ له کتابونو ور نقل کړی ده. د ټولو روافضو ته مې چیلنج ده، یو فضیلت د علي رضی الله عنه له رسول الله نه د رسول الله په ژبه ماته د تاسو په کتابونو کې ثابت کړي. فضیلت د علي رضی الله عنه. الله اكبر الله اكبر. سمي ویله بابل جان، یو فضیلت حضرت علي د موږ خپل په کتابونو کې ښکاره کړي. د تاسو په ټول مذهب کې د علي رضی الله عنه یو فضیلت د رسول الله په خلو باندې د تاسو په کتابونو کې په صحیح سند سره د تاسو په مبانیو باندې صحیح ورته ثابت کړي. اوس ګورئ دریم شپیتم شو. ماشاء الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د علي رضی الله په شان کې وایي ای علي، لا تاسره به مؤمن محبت کوي او منافق به در سره بغض کوي. خبره دا روایت یو دماغ ته کوز کړي ټول مؤمنانو مسلمانانو ته وایم. رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم ورته وایي ای علي مؤمن به در سره محبت کوي او منافق به در سره بغض کوي. اوس راځو دې ځای ته، شیخ هاشم الهنداوي هم راپورته کړي، شیخ هاشم الهنداوي هم راپورته کړي، شیخ هاشم الهنداوي راپورته یو لحظه راپورته کړي. کاتو بیا تاسو پوهیږئ صحیح ده. دا کتاب عيون أخبار الرضا، عيون أخبار الرضا، الشيخ الأقدم والمحدث الأكبر أبي جعفر الصدوق. مو باب عبد الرحمن سيبورت صندوق واي سيب شيخ صندوق. شيخ الأقدم يعني مخكني شيخ، والمحدث الأكبر لوي محدث أبي جعفر صدوق. دارازي علي ابن الحسين ابن بابويا القمي. بابويا دا سخ نومي د دې زوی مړي. په دې ځکه چې ما کوم نوم لیکلی ده، دا کتاب ما په خپله لیکلی، بل ورځ مې درته ویلي دا نوم ما د مستي دپاره نه ده ورباندې لیکلی. کوم کتاب چې زه خپله وګورم په هغه باندې نوم لیکمه. بیا ورته چیلنج چې راځه اوس بیا کله کله دی وایي موږ دا شټیکر نه غواړو، موږ ته کتاب ښکاره کړه. ښه دې کتاب ته تاسې راسئ 315 لمبر. وبهذا الإسناد عن علي ابن أبي طالب عليه السلام. دا دوی لوی محدث، لوی مخکینی لوی محدث. وإذا علي رضي الله عنه وي كنت جالسا عند الكعبة وإذا لكعبي مكرمي سر ناس وما إيه اللي قرأت متوجيسي مسلمانان وخرة متوجيسي لو بدي وقت ويا شيخ راغلل، شيخ دينا شيخ مراد عليم ندى شيخ بلكي بودا مراد بودا راغلل. قد سقط حاجباه على عينيه. دا غوريزي دومره راخکته سوي په سترګو را پرتې وي. د دې بوډاګانو همداسې وي. د دغه بوډا دغه وریځې نه دي، دا وریځې دغه ځیانې په سترګو را پراته وو. له ډېر لوی عمره نه چې دی ډېر لوی عمر و.
دا بیا سي دغسې سري وو دغسې ویښتانې وو نو فدنا الى النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی علیه الصلاة والسلام ته نږدې سول او نبی علیه السلام خپل څنګ کعبې معظمې ته لګولی و یعنې داسې بغلې ورته لګولی و فقال یا رسول الله دغه بوډا وای رسول الله ته وویل چې د ما دپاره د مغفرت دعا وکړه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیه السلام ورته وویل چې ته تاواني د تا کوششونه ټول له منځه تللي دي او د تا عملونه ټول تباه سوي برباد سوي دي فلما تولى الشيخ کله چې د بوډا مخ ترېنه واړول د بوډا مخ ترېنه واړول قال يا أبا الحسن أتعرفه إيه أبو الحسن حسين علي حسن عليه السلام اسم كونيا علي رضي الله تينوم أخي سل يعني علي رضي الله تويس تادا وبيزن البيزني قال قلت اللهم لا فدي زي كيوبالا مسألة درتخي مع علي رضي الله دي كتاب كيرتوي وما وانا بيزندل دا روافيزو شيغان سواي ويا علي رضي الله تر قيامته په هر څه باندې خبرو مخکم خبرو دلته په خپل خلور توای وای ما دا وانا بيزندل مخکي ورته ولاړم ده علم الغيب ډیته سو کې ډیته نسو کول دی دسو قاری صاحب ډیته شو دا نقطو ته پام کوي دا مې هسې قدرتي ذهن ته راغله دا خبره څه ورته وایي رسول الله ورته وایي وایي ودې پېژندل دی څه ورته وایي وایي لا یا رسول الله ومې نه پېژندل څوک ده مخکې ورته ولاړ ده علي رضی الله عنه به وایي په ورځ د قیامت په پل صراط ولاړ وي خلق به جهنم پورې باسي دا به پېژني چې دا مې شیه ده دا مې سني ده او شیطان یې مخکې ورته ولاړ ده نه پېژني ابلیس ورته وویل چې لا تفعل یا ابا الحسن ما ترستني منیسه بیا دې ما اولاده ده په باړه چې اني لاحبك جدا زه بیخي ډېر محبت در سره کومه رسول الله حدیث می مخکې درته ویل رسول الله څه وایي وایي مؤمن به محبت در سره کوي منافق به در سره بغض کوي شیطان ورته څه وایي وایي اني لاحبک شیطان ورسره مینه لري شیطان مؤمن سو که مؤمن نسو د دې اندازې مطابق شو د دې مطابق او شیطانه چیرې یې او شیطانه د شیخ نجب صاحب بایي د هدایت صاحب بایي کدھر ہے تم اڑا چنار میں اسگو ما دی الله په ذات قسم یا علی انی لاحبک جدا او بیا بل د توهین خبره پسې واوره دا د چا مذهب سي جوړ سوی وي کمپنۍ د دین په خلاف جوړه سوی وي هغه داسې اوس ورته ګوره او څوک چې وایي له تا سره بغض کوي نو زه وایي د هغه له پلار سره شریک کېږم د هغه د مور په اړه باندې نو په دواړو سرو یې وایي دغه کوو بیا د ډېره ګوري دا کتاب ده د دوی کتاب ده نو په همدغه خاطر باندې ولد زنا نو وای فضحکت علی رضی الله ته وخندل او د ده لاره یې پرېښوده چې ورځه ظالمه چې له ما سره محبت کوي ورځه نو زه ګرځه د نر بچیه الله اکبر تاسې د په رب قسم یې دا د اهل بیت الدین وو د تاسې د په رب قسم یې دا د علي رضی الله غیر او د ده لاره یې پرېښوده او ورته ویلې چې زه د ظالم زو محبت را سره کوي ګوره دا د ده کتاب ده علي رضی الله عنه سره شیطان محبت کوي او له علي رضی الله سره چې چا محبت وکړل هغه به جنت ته ځي د دوی معتبرو کتابونو کې شیطان جنتی ہو گیا اور ابو بکر اور عمر رضوان الله علیهما هغه جنتی ندي ابو بکر او عمر د رسول الله صحابه به په ورځ د قیامت
جهنم تزي اور دی رافضیانو سکپلار ابلیس بجنت تزي کیو سي هغه علي رضي الله عنه سره محبت کوي او علي رضي الله عنه ته خندل علي رضي الله عنه ته وایي چې اے علي که چا در سره بغض کول زه خو له تا سره محبت کوم په الله قسم اے علي خو لیکن که چا در سره بغض کول دی هغه ښځې ته ورځمه او یو ځایي کوروالی دی هغه له ښځې سره کوم بیا چې اولاد پیدا سي هغه به ولدي زنا وي الله علي رضي الله عنه ته خندا کوله علي رضي الله عنه ته خندا کوله دا کتاب کوم کتاب ده بیا یې واخلي عيون الأخبار الرضا شيخ الأقدم والمحدث الأكبر أبي جعفر الصدوق علي محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويا القمي دريسة ويو أتاكي دا مرسوي دا دريسة ويو أتاكي يعني بتسالرم هجريكي يعني دي دريم دي تسالرم قرن بباكي دا مرسوي يعني لنن تقريبا سبان دي زرك على مخكي سبان دي زرك على مخكي دا يو كتاب ندا وكسي غرق نسي أبا بل محدث درت رواخم بحار الأنوار دي شيخ الإسلام العلامة الحجة الشيخ محمد باقر المجلسي دي ويستمجل ده ويني أو دي كتابة ويستمجلد سوما صفحة يوصل نتسلويك صفحة ويوصل أتسلويك صفحة كده رواية رشروع كيجي بالإسناد إلى دارم إلى الرضا عليه السلام عن آبائه إمام الرضا عليه السلام أغلق بلوك لرنو روايتك قال علي عليه السلام علي رضي الله عنه ويويل كنت جالسا عند الكعبة زوی له کعبې سره ناسم چې دا سپینګری بوډا راغلل او د نبی علیه السلام په خوا کې کېنستل او نبی علیه السلام ته نږدې سول او نبی علیه السلام کعبې ته شا لګولې وه نو فقال یا رسول الله ادعو لي بالمغفره ما ته د مغفرت دعا وکړه نبی علیه السلام ورته ویل چې ته ګمراه یې تا هر څه تباه دي کله چې وایي دا شیخ لاړل نو یا ابا الحسن اتعرفه نبی علیه السلام وایي راته ویل چې ته دا پېژنې قلت لا وایي ما ورته ویل چې زه نه پېژنم قال ذلك اللعين الإبليس داوي لعين إبليسو قال علي عليه السلام فعدوت خلفه زوي لشاب سلارما نو دايمي وای تر د زمکې ته مې راغورځار کړل او په سینه باندې ورته کېنستمه نو ما سکل تر ستوني راونیودل فقال لي لا تفعل يا أبا الحسن ته دا کار مه کوه ځکه له ما سره وعده سوې ده د قیامت تر ورځې پورې والله يا علي إني لأحبك جدا الله قسم اي علي زلتا سره محبت کوما او رسول الله وای لا علي سره څوک محبت کوي دا مؤمن ده شیطان هم د دوی په مذهب کې مؤمن سو په خیر ښه قاری سیوا وما ابغضك احدا الا وای کڅوک یو که هر څوک لتا سره بغض کوي نو زدي غلا پلا سره شریکېږم دیغه په مور کې نو فصار ولد الزنا نو د دې بیا څه شي پیدا سي غب ولد زناوي فضحكت علي رضي الله عنه توخندل او د دلاري پری خودله د دلاري څه شي کړل پری خودل یو بل کتاب هم زه درته راواخلم بحار الانوار کې مې مخکې درته وښودل بحار الانوار یو سلات وویس جل یو سلات تلويك صفحه او عيون الاخبار په دې کې راغلی ده لا حول ولا قوه الا بالله وش خوندوک نو چې شیطان هم جنتی سواتي خو قسم په خدای قصه بيخي خراب شو انا القارسه دا روایت چا راوړې ده دا روایت دا غالبا تو د اول نمبر نخې ته زور سم په دې ځکه چې درته ښکاره سي اول نمبر مشارق انوار اليقين او مشارق انوار اليقين
250 صفحه کې راغلی ده دا روایت دا روایت څه شی ده؟ عن أمير المؤمنين علي عليه السلام دي زي تغسي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام إن إبليس مر به يوما إبليس يورزي بو علي رضي الله باندي تيريدل درت معلوميجي كان معلوميجي فقال له أمير المؤمنين ورتويل يا أبا الحارث يا أبا الحارثة سمعني والي وبومنسكي الله اکبر. وای څه شی دې تیار کړی دی ورځ د قیامت ته؟ فقال حبك دې زي ته وکسي فقال حبك اي علي لتاسر محبت می تیار کړی ده. الله اکبر. فاذا كان يوم القيامه ككل ورځ قیامت و نو زه به دا راوباسم دا دتا محبت ستسمي تیار کړی دی من اسمائك التي يعجز عن وصفها واصف سری ما دتا می داسې نومونه را سره پټ کړی دي تیار کړی می دي چې هیڅ چاته هغه نه دی معلوم او دتا دا نوم پټ د خلقونه داسې راځي نو تر دغه ځایه پورې او د ما مطلب تر پای پورې دا روایت که تاسې وګوري دغه ځای کې فقط تاسې متوجه سي علي رضی الله عنه ته وایي یا ابا الحارث تا څه شی تیار کړی دی د قیامت دپاره؟ نو شیطان ورته ویل وایي حبک اوس رسول الله وایي محبت د علي مؤمن به در سره کوي او مؤمن ځای څه شی ده؟ جنت ده. شیطان د دې روافضو په کتابونو کې هم مؤمن ده هم جنتی ده. قاری صاحب د قرآن په مقابل ده خو د دوی مذهب خو جوړ شوی د قرآن په مقابل کې ده نه؟ محترم بشک تاسې اوس دې ځای ته فکر وکړئ هغه بل ځای کې ورته وویل وایي والله یا علي زه له تا سره ډېر زیات محبت کوم او د تا له بغض کوونکو سره بیا د هغه کورونو ته ورځم او بیا څه شی کوم او څه شی کوم. اوس ورته وایي چې راسئ زه دې ته حیران پاته یم دې ته اوس چې څو کورونه ورته وایي پوښتنه ځینې وکړي د ظالم زمانو خو شیطان یې ما در سره ملګری کړه. او قاری صاحب نر دسي یو هغه د دې روایتونو جواب دی وکړي را دسي وخت دی واخلي 15 دقیقې 10 دقیقې خبرم په خدای قسم کې ورته وکړم د دې کتابونو جواب دی وای شیطان مؤمن د دوی په کتابونو کې جنتی او علي رضی الله عنه ولیو او کله چې توهین ورته وکړل د خلقو نو علي رضی الله ورته خندل او بیا یې خوشي کړل او علي رضی الله په لارې تیرېدل. علي رضی الله څه ورته وایي یا ابا الحارث ان ابلیس مر به یوما ابلیس په علي رضی الله باندې تیرېدل یو ورځ. فقال له امير المؤمنين علي رضي الله عنه يا ابا الحارث ابلیس نه دی ورته ویلی شیطان هم نه دی ورته ویلی بیا خفه کېدو جیني العیاذ بالله. ګورې څومره د علي رضی الله توهین او سپکاوی ده. الله اکبر دا ظالمان نه پوهیږي. علي رضی الله شیطان ته ویل یا ابا الحارث ابلیس وایي څه شی د قیامت ته تیار کړي دي؟ وایي حبک د تا محبت می تیار کړی. نو د ظالم زمانو دغه لمونځ و روزه و زکات و حج دا پرېږدی شیو نو چې شیطان جنت ته ځي تاسې خو به بیخي هغه اسفل سافلین ته ځي که د رب رضا و دا پرېږدي دا شیان. کله قاری صاحب